په سلامونه مبارک علیکم دوستانو، زه امردین جمالی یم او په دې ویډیو کې ما وغوښتل چې زه تاسو سره د اولمپیک تاریخچه شریک کړم. دوستانو، آیا تاسو پوهیږئ چې د اولمپیک تاریخچه څه شی ده؟ د هغه اصلي موخه څه شی وه؟ اوس مهال چې 2024 کال دی، د اولمپیک لوبې په فرانسې کې ترسره کیږي، خو مګر دا لوبې څه وخت شروع سولې او د اصلي موخه څه شوه، په دې ویډیو کې به تاسو ټوله د معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو، اولمپیکس چې دی د اولمپیا په ښار کې چې د یونان یو برخه ده، په 1976 کال کې مخ له میلاده دا لوبې شروع سولې. دا لوبې د مذهبي مراسمو یو برخه وه چې د زیوس په ویاړ باندې اجرا کېدلې. زیوس د یونانیانو د خدای پادشاه بلل کېده او خلک د اولمپیا خلک به راټولېدل، د پر تمپل باندې یا د پر هغه معبد باندې 15 ورځې مراسم ترسره کول. دا 15 ورځې کې 2 ورځې به دوی پر خپل معبد باندې او هلته به خپل مذهبي مراسم ترسره کول. 3 ورځې نورې بیا دته د نورو فعالیتو ته، لکه د ورزشي فعالیتو ته دوی اختصاص ورکړی وه او په سر کې دوی لکه د نیزې غورځونه وه، منډې وهل وې، سوک وهنه او نور اسواري و، کشتي و، داسې نوره لوبې په دې کې شاملې وې. کرار د لوبې پراخې سوې او د یونان د ساحې او د دایرې نه ووتلې او دغسې نورو ممالکو ته، اروپایي ممالکو ته ورسېدلې. خو په پیل کې دا لوبې یوازې د فري یا آزادو یونانیانو دپاره وې، د نارینهو دپاره، او په دې کې ښځې کاملا بندې وې او اجازه نه درلوده. داسې دا لوبې پراخې سوې، نور یونان اروپایي ښارونو ته ورسېدلې او په هر 4 کاله یو وار دا لوبې ترسره کېدلې او مختلف ورزشونه په دې کې شاملېدل او په هر 4 کاله کې دا پراخېدل او ډېرېدل. دا لوبو داسې دوام وکړ تر 393 کال کې بعد میلاده چې تیودوسیوس د روم یو پادشاه او د پر اولمپیک باندې د پای ټکی کېښوی. تیودوسیوس ویل چې دا د یونانیانو د باور او د مذهبي مراسم یو برخه ده او دا د عیسویت پر خلاف ده. په دا خاطر چې موږ وغواړو عیسویت وده ورکړو او پیشرفت ورکړو، دا لوبې نور باید ترسره نه سي او دا یې کاملا ممنوع بند کړلې. نو په 393 کال کې بعد میلاده دا لوبې کاملا بندې سولې. بیا دا داسې دوام وکړي چې په 1896 کال کې بیا یو سړی و په نامه د پیرس دی کوپرتین. پیرس دی کوپرتین د فرانسې او اشرافي و، د نور اشرافیانو سره یو ځای سو او پر دې باندې بیا قور و باس وکړي او ویل چې موږ دغه د اولمپیکس مارن مود چې دی، د مارن حالت چې دی، دا بیرته پیل کو، په دې خاطر چې دغه بارازمو او نورو ساحاتو چې په دغه کورې کې د مځکې پر سر باندې دي، دا خلک سره یو ځای کو او دا اتفاق او اتحاد سمبول شي. نو په دغه خاطر دا 15 الغې چې تاسو وینئ یا 15 رنګه چې د اولمپیک تاسو وینئ، دا د دې هدف یا دلیل دا دی چې دوی غواړي چې دغه پرازمونه چې د ټوله پرازمونه چې دي، دا د اتفاق سمبول وګرځي او په دغه حالت نور خلک وهڅوي چې اتفاق او اتحاد سره ولري د مځکې پر سر باندې. نو پیرس دی کوپرتین په 1896 کال کې نور خپل د نور دوستان سره یو ځای سو او دا کوشش وکړ چې دا لوبې بیا پیل شي، خو مګر پیل یې په فرانسې کې وسي. د کوشش سره دا کار ونه سو، البته اولمپیک پیل شو، خو مګر بیا هم یونان اتنز ښار کې دا لوبې بیا پیل شولې او دغه تر اوسه پورې دا دوام لري. په 1900 کال کې د ښځو برخه په دې کې شامله سوه او ښځې هم کولی سو چې په لومړی وار دغه وکړي، په دې کې شرکت وکړي. بیا په 1914 کال کې د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې افغانستان خپل ورزشکاران واستول او دوی په اول ځل اولمپیک کې شرکت وکړي. دوستانو، بل مهمه تاریخ 1960 کال دی چې په دې کال کې اولمپیک په اول ځل د تلویزیون د لارې نشر سو او ټوله دنیا ته دا ورسېدل او خلکو کولی سو چې دا د تلویزیون د لارې وګوري. او همچنان په دغه کال کې د ډیسیبل کټګوري، هغه انسانان چې معیوب او معلولیت لري، د دوی شاملېدو هم په دې کې اضافه شوه او دوی هم کولی سو چې په دې کې مبارزې او مسابقې ترسره کړي. دوستانو، یو مهم تاریخ چې البته د افغانستان سره میساړه لري، هغه 1980 کال دی. په 1980 کال کې دغه لوبې د دوبي لوبې، البته د اولمپیک د دوبي لوبې په مسکو کې کېدلې او په هغه کال کې امریکا او 50 نورو ممالکو دا لوبې بایکاټ کړلې. هغه په دې خاطر چې د روسانو یرغل پر افغانستان او روسانو پر افغانستان باندې یرغل کړی او امریکا ویل چې دا موږ بایکاټ کوو او دا د دې څخه د ته شرکت نه کوو، ورزشکاران نه وراستو.
نو دغه وجه چې په 1980 کال کې دا بویکاټ شولې د امریکا لخوا او همچنان شپږ 50 نورو ممالکو لخوا. بیا نو دوستانو په تکواندو برخه په دې کې په 2000 کال کې سیدنی استرالیا کې دا شامل شوه او تکواندو ما په دې خاطر دلته ذکر کوي چې افغانستان د پاره ویاړ راولي او دغه اولین ورزش دی چې افغانستان وکولای شو چې مډال ترلاسه کړي په دغه کټګوري. نو تکواندو په 2000 کال کې شامل شو او بیا په 2008 کال کې په لومړي ځل افغانستان وکولای شو د رولان اکوا په مبارزه افغانستان لپاره مډال راوړي او په 2008 کال کې افغانستان مډال واخیست په بیجینګ کې. البته بیا په 2012 کال کې په لندن کې بیا هم په تکواندو برخه کې رولان اکپا وکولای شو چې دوهم مډال افغانستان لپاره واخلي. نو دوستانو د افغانستان لپاره یوازې 2 مډالونه ترلاسه شوي د اولمپیک څخه. نو تر ټولو ډیره مډالونه چې ترلاسه کړي هغه امریکا ده چې تر اوسه پورې 2614 مډالونه اخیستي دي په اولمپیک کې. نو دوستانو دا د اولمپیک هغه تاریخچه چې ما سره شریک کړه. زه هیله لرم د دې ویډیو په لیدو سره تاسو معلومات کې زیاتوالی راغلی. همچنان داسې د اولمپیک په اړه دغه مهمه تاریخونه چې دي په دې دا وپېژنئ او همچنان پر دې باندې بحث وکړئ. که دا ویډیو ستاسو لپاره ګټوره تمام شوې زه مطمئن یم ستاسو دوستانو لپاره هم دا ګټوره تمامېدلی شي. نو په دغه خاطر زه هیله لرم چې دا ویډیو خپل دوستانو سره شریک کړئ چې دوی هم د اولمپیک په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او همچنان داسې دا مهمه تاریخونه چې دي دا وپېژنئ. بیا هم هیله لرم دوستانو چې سبسکرایب بټن ووهئ، لایک بټن ووهئ چې دا یوټیوب د الګوریتم سره کومک وکړي او دا ویډیو ټول افغانان چې په هر ځای کې چې هر ځای کې چې اوسېږي دوی ته ورسېږي او دغسې موږ هم کوشش وکړو چې ستاسو لپاره ایجوکیشنل او داسې مفید کانټنټ جوړ کړو. ټول نه مننه. تل دې وي افغانستان. آباد اوسئ.